د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ملي لوبډلې د کپتان په هکله ناندرۍ، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ د بیل نښان ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. وروستیو 2 ورځو کې ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبډلې د کپتانۍ په هکله بېلابېلې خبرې رامنځته شوې، خو حقیقت دا ده چې اصغر افغان ډېرې واسطې لري او نه غواړي د لوبډلې میراثت له لاسه ورکړي. د کپتانۍ خبره یې ان تر ارګه ورسوله چې هلته ښاغلي مختار د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی او دغه راز د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې سره سلا شول چې فضلي به جنوبي افریقا ته له تلو سره سم اصغر افغان بیا لوبډل مشر اعلانوي او ګلبدین نایب به له لوبډل مشرۍ لرې کوي. فضلي په همدې نیت له افغانستانه جنوبي افریقا ته تللی و، خو ګلبدین نایب او یو شمېر لوبغاړو مخالفت کړی او حق یې هم ده چې مخالفت وکړي. د اشنا راډیو خبریال او د کرکټ مبصر جعفر هان لیکلي پرون یې بې وخت او بې مناسب اصغر افغان د ملي ټیم له کپتانۍ لرې کړ، ګلبدین یې کپتان کړ. همدا نن ګلبدین ته وایي ته راښکته شه او ځای دې بېرته اصغر افغان ته پرېږده. دا د دواړو سپکاوی دی. موږ ته ټول لوبغاړي یو ډول دي ځکه چې دوی ټول د افغانستان لپاره لوبې کوي، خو سړی حیران شي چې تصمیم بورډ او د سلیکشن کمیټې نیولی، خو د کپتان او لوبغاړو د بدلولو هڅه به سفیران په ارګ او د چارو په ادارو کې ناست ځینې ځوانان کوي. کاش چې داسې نه وی شوي. باید ولس له احساساتو سره لوبې ونه شي. په نړیوال جام کې به کپتان یا نایب یا اصغر او یا بل لوبغاړی وي، خو په کرکټ کې دا ډول مداخله خیانت دی، باید بند کړل شي. لطفا د ولس دا خوشحالۍ مه تروړئ. دې حالاتو سخت زړه راخفه کړی دی. ته صبر چې نور به څه کیږي، خدای دې دا مشکلات حل کړي. ګلبدین نایب بیا په خپل تازه پوسټ کې لیکلي د کرکټ بورډ د مشر عزیز الله فضلي صاحب څخه مننه کوم چې جنوبي افریقا ته راغی چې د خپلو نورو رسمي مجلسونو ترڅنګ د ملي ټیم لوبغاړو تمرینات وویني او ویارزوي. د ملي لوبغاړي وستایل او هیله یې وښوده چې نړیوال جام سیالیو ته به له لوړ مورال او هیوادنۍ مینې او جذبې سره لاړ شي او ګران افغانستان ته به ویاړونه راوړي. د لوبغاړو ته ډاډ ورکړ چې د هغوی د روزلو او تمرین لپاره به هره ممکنه زمینه برابره کړي او زه ترې مننه کوم چې په ما اعتماد کړی. نو د ګلبدین نایب له پوسټه داسې معلومیږي چې ګلبدین نایب په خپل ځای پاتې ده او کپتان ده. کیدای شي همدا نایب له اصغر افغان 100 ځلې ښه ثابت شي. اصغر افغان چې 60 ایوریج او 80 سټرایک ریټ سره یې نږدې 4 کاله د افغانستان په ټاپ آرډر کې بیټینګ ترسره کړ او 4 کاله کپتاني وکړه، خو یو لوبغاړي هم مخالفت ونه کړ. خو نن دا جناب نه غواړي د ګلبدین تر کپتانۍ لاندې لوبه وکړي. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا دغه ناندرۍ به د ملي لوبغاړو په مورال باندې تاثیر وانه چوي؟ آیا دا لوبغاړي یوازې د ځان لپاره لوبیږي که د خلکو لپاره لوبیږي؟ آیا دا لوبډلې د دوی شخصي دي که ملي دي؟ تاسو اصغر افغان او ګلبدین نایب ته څه پیغام لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.